او د خوند رنګ شعرونه زموږ سره شریک کړي. جاوید شاه درمان صاحب لاسونه چړچکې ورته وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. هلکانو ستاسو د ټولو ډېره مننه چې دلته راغلي یې زموږ اورېدو دپاره. د تاج او مدثر جهان ډېره مننه، داسې مزیدار پروګرام یې را جوړ کړی دی. واسف صاحب ډېره مننه چې دې پروګرام ته راغلي دي. زه به شعرونه ووایم خبرې او بیا نور ملګري وکړي چې هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یېرېږم. مالا په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. یو ملګری و دلته کې سعودي کې یو مسافر دی اکبر شاه نوم دی، دلته راته اوس چا وویل هغه ته څه شعرونه ډالۍ که نو دغه شعرونه ورته ډالۍ کومه چې صحرا ته لاړم که غر ته لاړم اوس دا دی دلته هم چې چرته لاړم چا راله رانه کړي د زهرو ګولۍ اخیر مجبور شم سمندر ته لاړم. دا ستا زړلو بټنه مې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم او ما به په دې حال کې ونه پېژني ځکه د خپلې کوڅې ورته لاړم درمانه کله چې د بل شو هغه کلي ته لاړم بیا ګودر ته لاړم. او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي. د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي. او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکې سلام را ګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پلي صراط به هم وهي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی او بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان به هم راځي سړی. ما نه د ما زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادوار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي. زما د هر ارمان قاتل جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي. هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي. د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدایا زمان خدا ژوند خراب شو او څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو. ډېره مننه.